السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو خدای دې وکړي ستاسو به ټول ښه او جوړ یاست. ملګرو د نن په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته در وښیم چې تاسو څنګه کولی شئ چې خپله ټوله ډیټا پټه کړئ. یعنې ملګرو ستاسو لازمي ډیټا ده هغه که تصویرانې یا ویډیوګانې یا کوم بل شی اوس که چېرته تاسو غواړئ چې هغه له خپلو ملګرو څخه پټ کړئ نو په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته دغه طریقه در ښیم. نو ملګرو به زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. ملګرو تر ویډیو شروع کېدلو مخکې چېرته تاسو ویډیو لایک کړی نه وي مهرباني سره وکړئ زموږ ویډیو لایک کړئ او دغه رقم یې له خپلو ملګرو سره شیر کړئ او د دغه رقم نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ ځکه په دغه چینل کې موږ ستاسو لپاره هر ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوې اپلوډوو. نو ملګرو تر ټولو مخکې تاسو ولاړ شئ پلی سټور ته. په پلی سټور کې به ملګرو تاسو صرف او صرف کلاک ولیکئ. کله چې تاسو ملګرو ګوره کلاک ولیکئ دلته دغه ګړۍ تاسو وینئ یعنې دغه کومه ګړۍ چې ده دغه تاسو وینئ دغه به تاسو له دې ځای څخه ډاونلوډ کړئ. ملګرو کله چې تاسو ګوره دغه کلاک دلته ډاونلوډ کړئ دغه رقم ګوره ملګرو د دې کم ریټینګ ده 4.5 ریټینګ ده او دغه رقم 1 میلیون پلس کسانو دغه ایپس له دې څخه ډاونلوډ کړی ده. نو ملګرو دغه ایپس تاسو هم له دې څخه ډاونلوډ کړئ. ملګرو کله چې دغه ایپس تاسو له دې څخه ډاونلوډ کړئ د دې په اوس ملګرو کله چې تاسو خپله ډیټا پټوئ دغه به تاسو ټوله په دغه ګړۍ کې پټوئ. یعنې ملګرو تاسو ته به د خلکو سر هم نه در خلاصېږي یعنې دا اوس ګړۍ ده او که چیرې یو د خپله ډیټا پټه کړې ده نو ملګرو تاسو به خپله ډیټا دلته پرته وي او تاسو خپله ډیټا دلته پټولی سئ نو د نورو ملګرو به سر هم نه در خلاصېږي. ګوره ملګرو صرف او صرف تاسو په دا ایپس باندې کلیک وکړئ. کله چې تاسو په ایپس باندې کلیک وکړئ د دې کوم انټرفیس ته ملګرو دا کوم انټرفیس راځي دلته به ملګرو دغه کوم اپشنان چې راځي دا به تاسو الاو کړئ. نو ملګرو کله چې تاسو دغه اپشنان الاو کړئ دغه رقم ګوره تاسو ملګرو خپل ټیم ور وښیاست یعنې تاسو کوم کوډ چې ورلګوئ یعنې کوم کوډ چې تاسو ورته ویلی سئ. ګوره ملګرو زه ورته وایم زه کوډ ورلګوم. ګوره ملګرو ما 3:30 باندې ما کوډ ولګوئ یعنې 3 بجې 10 منټه باندې یعنې 3:30 بجې یعنې ما په دې باندې ګوره ملګرو کوډ ولګوئ. کله چې بیا زه دغه خپل تصویران ګورم که چیرې ما غلط کوډ ور وښوئ هغه به نه خلاصېږي او که مې چیرې سم کوډ ور وښوئ هغه به خلاصېږي. ګوره ملګرو صرف او صرف تاسو په دا مابین بټن باندې کلیک وکړئ دغه رقم به دا چیز یو وار بیا ور وښیاست. ګوره ملګرو دلته زه راځم دا 3 دا ترټیک کوي او دا بیرته 3 کوي بیرته به تاسو په دا مابین بټن باندې کلیک وکړئ. کله چې ګوره ملګرو تاسو په دې باندې کلیک وکړئ دلته صرف او صرف تاسو خپل ایمیل ورکړئ نو د هغه رقم تاسو راسئ فینیش دغه به وایي. کله چې ګوره ملګرو دا تاسو وایي ګوره ملګرو ویلکم تاسو چې هغه دغه درکوئ وایي ایډ فایل ملګرو دلته به تاسو فایل ایډ کړئ. که چېرې تاسو ویډیو ایډوئ یا د هغه رقم تصویران ایډوئ هر شی چې مې ایډول هغه به دلته تاسو ورکړئ. صرف او صرف په دې پلس باندې به کلیک وکړئ. ملګرو کله چې تاسو په پلس باندې کلیک وکړئ ګوره نیو فولډر نوی فولډر ته جوړوئ. کیمرا له کمره چې ده په هغه باندې تصویران اخلي ادر فایل یا دغه رقم نور دغه چې دی هغه تاسو ورکوئ او دغه رقم ملګرو امپورټ اډیو یعنې اډیو ورکوئ امپورټ ویډیو یعنې ویډیو ورکوئ او دغه رقم امپورټ پکچر که تصویران ورکوئ. نو ملګرو ګوره زه اوس په تصویر باندې کلیک کوم چې امپورټ پکچر یعنې زه تصویران پټوم. ګوره ملګرو زه دلته اوس راځم یو څو تصویران دي زما نو زه هغه پټوم. ګوره ملګرو کله چې زه دلته راسم ګوره دغه 2 تصویران دي دلته زه راځم ملګرو ګوره دلته ګورم تصویران پټوم. نو ګوره ملګرو په دا فیسبوک فایل کې یو څو تصویران دي زه د هغه اول تصویران چې دي هغه زه چیش کوم پټوم. د اول 3 تصویران اول 2 تصویران چې ما دا چیش کولو پټ مې کولو دغه رقم اوس ګوره تاسو راسئ دلته به تاسو ګوره سلیکټ آل ټول سلیکټ کړئ او دغه رقم بدله ګوره تاسو په دا کوم کول بټن چې تاسو وینئ هاید په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ دا به تاسو چیش کړئ هاید وکړئ. ګوره ملګرو بیا تاسو وایي نیو فولډر نوی فولډر جوړوئ پکچر که تصویران نښئ ویډیو که ویډیو جوړوئ ادر فایل که نور شان دي. نو ملګرو که چېرې تاسو نوی فولډر جوړوئ نوی فولډر به جوړ کړئ که نه صرف او صرف په پکچر باندې کلیک وکړئ دغه رقم به دا چیز پټ به شي. ګوره ملګرو دغه 2 فایلونه چې زه هغه دلته پټ شولو. ګوره ملګرو زه اوس ځم هغه هلته په خپل ګیلري کې ګورم چې آیا دا اوس په ګیلري کې شته که نشته. نو ګوره ملګرو کله چې زه خپل ګیلري ته راسم ګوره ملګرو زه د فیسبوک تصویران ښکاره کوم چې دلته د فیسبوک فایل چیرې ده. ګوره ملګرو کله چې زه د فیسبوک فایل ته راسم ګوره هغه 2 تصویران چې شوي دي پټ شوي دي. نو په دغه طریقه سره تاسو کولی شئ چې خپل تصویران پټ کړئ. نو ګوره ملګرو اوس به تاسو دا هغه څنګه کوئ چې تاسو دا بېرته راواړوئ. کله چې ګوره ملګرو تاسو دا کلاک کلیک کړئ ګوره کله چې تاسو کلاک کلیک کړئ لیټ سټارټ به وایي. نو کله چې سټارټ وایي ګوره ملګرو څو بجې دي 9 بجې دي 15 منټه بالا تقریبا ګوره په والا 9 بجې دي یعنې ګوره دلته هغه ټیم دلته دی تاسو ته درکوي. اوس که چېرې تاسو غواړئ چې خپل تصویران وګورئ ګوره که چېرې تاسو په دې باندې کلیک وکړئ هغه نه راوړي. نو ګوره ملګرو اوس به تاسو بیا 30 سکند انتظار ورته کوئ ځکه هغه ما غلط ووالی. نو زه لږ انتظار ورته
نو ګوره ملګرو هغه کومه غلط کوډ چې ما کې ونیولو د ما ټول 10 سکینټې انتظار وکړه اوس 10 سکینټه پوره شو اوس به دلته تاسو راسئ ګوره صرف او صرف به خپل ټیمر وښایاست په د موبایل بټن باندې به کلیک وکړئ د هغه رقم به دا راولئ ګوره په هغه په بالا به یې ودروئ او دا به شپږ نیمې کوي یعنې په بالا شپږ بجې وې که درې نیمې ولې ملګرو ګوره ما درې نیم بجې ټیمر کړی ولو نو ګوره هغه درې نیم بجې شولې کله چې هم درې نیم بجې شولې اوس به تاسو د موبایل بټن باندې کلیک وکړئ کله چې هم تاسو د موبایل بټن باندې کلیک وکړئ ګوره هغه به تاسو چې سي خلاص سي یعنې بس ګوره دا ډیټا تاسو پټه کړې وله صرف او صرف به تاسو راسئ په هغو تصویرانو باندې به کلیک وکړئ هغه تصویران به تاسو ته خلاص سي یعنې په دغه طریقه سره تاسو کولی سئ چې خپل تصویران چې کوئ پټ کړئ او د هغه رقم که تصویران یي که ویډیوګانې یي که نور فایلونه یي ستاسو ته به د یوه ملګري همسر دا درخواستیږي چې دغه تصویران او دغه ویډیوګانې د څنګه پټې کړي دي نو ملګرو خدای دې وکړي چې دغه ویډیو به ستاسو خوښه سوي که ویډیو خوښه سوي ویډیو سره لایک کړئ له خپلو ملګرو سره شیر کړئ او د دغه رقم نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ ځکه په دغه چینل کې موږ ستاسو لپاره هر ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیو اپلوډوو نو ملګرو ملاویږو په نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې د خدای په امان